د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د ډورۍ په سیمه کې د ډاکټر عبدالحکیم حکیمي او حارث کاکړ په شخصي لګښت اوبو مهارولو یو چک ډیم جوړ او د بل د جوړېدو چارې پیل شوې. د دې کلي اوسیدونکو وایي چې دا د دوی د ژوند لپاره حیاتي پروژې دي ځکه وچکالي یې زراعت او مالداري سخت ځپلې او دوی به د دوبي په موسم کې اړ کېدل چې خپلې سیمې د اوبو د نیستۍ له وجې پرېږدي. خو د چک ډیمونو په جوړېدو سره د کاریزونو اوبه پیدا شوې او د ژوند د ښه تېرېدو هیله یې راژوندۍ شوې. دغه چک ډیمو ته موږ ضرورت لرو، یقیني لرو. اوس دغه یو چک ډیم جوړ شي و دغه 100 کاریزو ته ګټه کوي. که دا جوړ شي، که دا بل کلي ته جوړ شي 100 کلیو ته ګټه کوي، که په دې غره کې جوړ شي دغه ټول د یار ته ګټه کوي. دغه ته موږ ضرورت لرو. موږ د څښاک اوبه نه لرو. دغه اوس د پسرلي څو شپې تاسې ما یاد اوس موږ څو اوبه لرو په دغه کلي کې د څښاک اوبه نشته. ته راسئ په دغه د دوبي په شپو کې که خلکو پر خرو اوبه نه راوړي نو بیا هلته موږ ملامت یو. دا زموږ په ګټه ده. ته دغه کاریزونه ټول تر لاندې دي، دا ټول کاریزونه استفاده ځینې کوي. دغه له دا ځای 50 کاریز دی، 45 کاریز دی، دا ټول استفاده ځینې کوي. موږ کاریزونه چې دغه د اوبو سولو چې رسید بیا به خوارنو ته په ګډوو باندې اودس کوو، د چښانو بم نه لرو. بل لوري بیا دغه چک ډیمونو جوړېدونکی ډاکټر عبدالحکیم حکیمي وایي چې د خلکو په غوښتنه یې دغه چاره پیل کړې تر څو تر یو بریده د سیمې د خلکو ستونزې حل شي. دی وایي چې اوس یې د دریو چک ډیمونو د جوړېدو کار روان دی او پلان لري چې د روان کال تر پایه د 100 څخه زیات نور واړه چک ډیمونه هم په خپل شخصي لګښت جوړ کړي. د اوبو په پیدا کولو باندې به خلک هم آباد شي، مالداري به هم آباد شي، باغونه به هم آباد شي، کاریزونه به هم آباد شي. خلک به له کوچېدو له کډه کېدو څخه وژغورل شي. انشاءالله دغه 3 پروژې خو زموږ تر کار لاندې دي. یوه دغه ده، یوه بشپړه سوم لښکار یې پاته، یوه په شاجوی کې ده. نو انشاءالله داسې په لسګونو ته به انشاءالله ورسېږي. په ورته مهال بیا دولتي مسؤلین هم خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي. د زابل د اقتصاد رئیس وایي چې د دوی کاري لومړیتوب به هم د اوبو مهارول وي تر څو په زابل کې راغلي وچکالي تر یو بریده له منځه ولاړه شي او د زراعت او مالدارۍ له لارې د خلکو اقتصادي حالت بیرته ښه شي. اول به دونه ووایم چې پلان دې ته لرو چې حیاتي پروژې په نظر کې ولرو، کار ور باندې وکړو، هغه د ولایت رهبري سره شریک کو تر څو له مرکز سره شریک شي. او اول زموږ حیاتي پروژې یا حیاتي کارونه د اوبو مهارېدل دي ځکه زابل زراعتي ولایت ده، نو زراعت اولا اوبو ته ضرورت لري. اوبه چې مهار سي انشاءالله العزیز زراعت هم زموږ د ودې کوي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم د دې ولایت د جلدک په سیمه کې د خلکو په شخصي لګښت یو چک ډیم جوړ شوی.